سلامونه وخت مو بخیر. نن د جمعې مبارکه ورځ د وري حمل 8 نیټه ده. د شمشاد خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو پیل پر مهمو سرټکو. کابل د 3 اونیو لپاره قرنطین شو. پولیس مکلف دي چې په تګ راتګ جدي محدودیتونه ولګوي. کرونا یې د ګډ دښمن په حیث ومنله. طالبانو یې هم پر ضد د خپل واک لاندې سیمو کې مبارزه پیل کړه. له نسبتا اوږد ځنډ وروسته حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره 21 کسیز پلاوی اعلان کړ. او ملګري ملتونه وایي نړۍ د کرونا په وړاندې بې وسه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل ښار د 3 اونیو لپاره قرنطین شو. یوازې روغتیايي ادارې، امنیتي سکتورونه او د پلور او پیر هغه مرکزونه چې خوراکي توکي او یا نور اړوند خدمات وړاندې کوي له دې امر مستثنا دي. له ښاریانو د چارواکو غوښتنه دا ده چې له کرونا وایرس د ژغورنې لپاره دې په کورونو کې پاتې شي. پولیس مکلف شوي چې د هغو کسانو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې له وضع شویو محدودیتونو سرغړونه کوي. دا په رسنیو مرکز کې د روغتیا وزارت، کابل ښاروالۍ کورنۍ چارو وزارت او د کرونا پر ضد د جوړې شوې کمیټې مشران دي چې وایي که غواړئ د کرونا پر وایرس برلاسه شئ نو په کورونو کې اوسئ. و یکی از فیصله‌های ناگزیری بود که باید میشد با الهام از تجربه دنیا و با آموخته‌هایی که از تجربه‌ای که در 2-3 روز گذشته در هرات شد این طرح امروز تصویب شد. از همه شهروندان میخواهیم که در صورتی که نیاز مبرم نداشته باشین از خانه هایتان نبراین تا هم خود مسئول بانن و هم همشهریای کابل مسئول بانن. ما همکاری تمام شهروندان عزیز به خاطر صحت خودشان و به خاطر تحقق این پلان که به خاطر صحت عامه در شهر کابل ترتیب شده خواهان هستیم. دوی وایي کابل ښار یې د 3 اونیو لپاره په دې موخه قرنطین کړ چې د هغه ناورین څخه مخنیوی وشي چې دوی احتمال کړی، خو د خلکو اړتیاوې په نظر کې نیول شوي. ځینې ادارې او مرکزونه به د دغو 3 اونیو په لړ کې خدمات وړاندې کوي. شهر کابل بیش از چند میلیون نفر، یعنی گفته میتونیم یک نفوس متراکم در این شهر وجود داره. دلیل سومش هم است که چون مرکز افغانستان است تردد وجود داره. هر کسی که میخواد از شمال به جنوب بره یا از جنوب به غرب بره از کابل عبور میکنه. اگر کسی ملوث باشه چون به سیر تصاعدی که براتون ذکر کردم میتونه هموطنای ما را مبتلا کنه. دلیل دیگه هوای آلوده کابل است که یک زمینه مساعده بر انتشار این مرض مساعد میکنه. فعالیت‌های زل به صورت عادی ادامه می‌یافت. خدمات سی شفاخانه‌ها و داروفروشی‌ها، خدمات امنیتی، فروشگاهایی که مواد غذایی، مواد بهداشتی و سایر مواد اولیه مورد ضرورت را به فروش می‌رساند. په دغو 3 اونیو کې به ښاري خدمات د پخوا په څیر نه وي. مسافر وړونکي بسونه هغه که د کابل ښار دننه او یا ولایتونو ته مسافر لیږدوي بندي، د خلکو په راټولېدو بندیز او که له اړتیا پرته څوک ګرځي پولیس به یې پر ضد له جدیته کار واخلي. در راستایی که تخطی صورت میگیره پلیس کابل مکلف شده که با سایر سکتور امنیتی کابل، تیم امنیتی کابل این موارد تطبیق کنند. کرونا وایرس او په دې اړه اندېښنې جدي دي. ولسمشر محمد اشرف غني کابینې غونډه کې ویلي که وضعیت بیړنی شو نو دوی به له ښوونځیو او د دارالمان ماڼۍ څخه د ناروغانو د درملنې لپاره کار واخلي. غیر از خرید و فروش مواد اولیه، مواد غذایی، میوه‌جات، سبزیجات و سایر خریداری‌های غیر ضروری با بازار نروید. دولتتان برای رسیدگی به معتادان مشخص ساختن زمین برای خاکسپاری میت‌های ناشی از کرونا، تنظیم بخطر سفر بین ولایات و ولسوالی‌ها، تبدیل ساختن مکاتب به شفاخانه‌های اضطراری و مراکز تجدید و سایر اقدامات ضروری دست به کار است. قصر دارالمان و تمام مکاتب عند ضرورت به شفاخانه‌های اضطراری تبدیل می‌گردند.
ولسته د ولسمشر پیغام دا و چې د خوراکي او نورو لومړنیو توکو کمښت به نه راځي، خو دوی د خپل ځان او ټولنې لپاره له پوره احتیاطه کار واخلي. طالبان په خپلو سیمو کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر ضد له اقداماتو خبر ورکوي. طالبانو خپل ولکې لاندې سیمو کې دغه وایرس د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم ګمارلي. په یو تازه ویډیو کې چې د طالبانو له لوري خپره شوې لیدل کېږي چې روغتیایي کارکوونکي د مشکوکو کسانو څارنه کوي او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور امکانات هم په واک کې لري. هغه څه چې په لومړي ځل په افغانستان کې ښکي لړخونه د ځان پر ضد یو لاس کړل، هغه په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزه ده. هیواد کې د کرونا وایرس په خپرېدو او دغه راځي پر ضد مبارزې لپاره د دښمنو لوریو ساحو ته ورتګ هغه اندېښنه وه چې ولسمشر غني څو ورځې وړاندې د یوې وینا پر مهال ښکاره کړه. هغوی چې د طالبانو په سیمه کې ژوند کوي د افغانستان خلک دي او زه د جمهور رئیس په توګه ځان د هغوی د روغتیا او هوساینې مسئول ګڼم. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسئولیت به د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي. له دغه پیغام 3 ورځې وروسته طالبانو د کرونا وایرس سره د مبارزې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دوی صحي کارکوونکي د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره چمتوالی نیسي. او ولسته مشرتابه ته ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ شپه ورځ صحي ټیمونه تاسو او د ولس په خدمت کې یو. کور په کور به ګرځي، مساجد په مساجدو به ګرځي، ټول خلکو ته به عامه پوهاوی ورکوي تر څو موږ څنګه وکولی شو دې بیمارۍ مخنیوی وکړو. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي په تخار، کندوز، بغلان او میدان وردګو کې روغتیایي چارو کمیسیون د کرونا مخنیوي لپاره خپل کارونه پیل کړي دي. مجاهد وایي له دغه وایرس نه د ځان ساتنې لپاره د جوماتونو له لارې د عامه پوهاوي لړۍ دوام لري او ګرځنده روغتیایي ټیمونه یې هم په چټکۍ سره خپل کارونه پر مخ بیایي. د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره د اسلامي امارت د صحت کمیسیون لاس په کار ده او په پوره قوت سره په ساحو کې زموږ تر کنټرول لاندې دي او زموږ طبي ټیمونه په کلینیکونو کې هم فعال دي. د کلینیکونو بهر نوبت په نوبت قریاجاتو کلیو ته ځي، هلته د کلي مشران راټولوي، ځینې خلک ټولوي، هغو ته آګاهي ورکوي او ځینې د اړتیا وړ مواد هم توزیع کوي. طالبانو له ټولو خلکو غوښتي د دې لپاره چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی شوی وي او د عامو خلکو ژوند وژغورل شي، له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو پلاوي 21 کسیز نوملړ اعلان کړ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي پلاوی د ټولو اقشارو سره په مشوره په پوره غور ترتیب شوی چې مشري معصوم ستانکزی کوي. له دې ورهاخوا طالبانو د خپلو زندانیانو د سپارلو لپاره 15 کسیز پلاوی باګرام زندان ته رالېږلی دی. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د باور او زمینه سازۍ شرایط ظاهرا په ښه توګه روان دي. حکومت له نسبتا اوږده ځنډ وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو پلاوی اعلان کړ چې ویل کېږي له ټولو اقشارو سره په مشوره جوړ شوی دی. پلاوی 21 کسان لري چې مشري معصوم ستانکزي ته سپارل شوې ده. فاطمه گیلانی، نادر نادری، فوزیه کوفی، متین بیگ، ضرر احمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، ایوب انصاری، شهلا فرید، خالد نور، شریفه زرمتی او امین احمدی غړي دي. دغه پلاوی له پوره غور او د ټولنې له ټولو اړخونو او پارکو سره تر اړینو سلا مشورو وروسته ټاکل شوی چې په مذاکراتو کې د هیواد له لوړو ګټو، د افغانانو له ګډو ارزښتونو او د افغانستان د اصولي موقف متحد استازیتوب وکړي. د دې هیات ترڅنګ د پریکړې او مشورو شوراګانې هم جوړې شوې چې د مشورو او د پریکړې وروستۍ مرجع به هغوی وي. خب طبیعتا این لیست از ترکیبی است از تیم‌های دولتساز، ثبات و همگرایی و احزاب و جریان‌های سیاسی مطرح کشور. طالبانو هم د بین الافغاني خبرو لپاره له امریکایانو سره د مذاکراتو پلاوی رامخکې کړی چې شمېر یې هم دومره دی. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي جوړ شوی پلاوی په خپلو کې حزبي او ځینې نورې ستونزې لري، خو مهمه دا ده چې طالبانو ته د قناعت ورکړې ژبه وکاروي. دوی په خپل مابین کې یو مشکل دا چې اختلافات لري. ښه به دا وي چې دوی دلته سره یو دریځ ولري، لکه څنګه چې طالبان ټیم یو دریځ لري، مشترک دریځ باید ولري.
هغه کرښې باید دوی وټاکي چې موږ مثلا څه غواړو. د دې ترڅنګ طالبانو د خپلو بندیانو د سپارلو او تایید لپاره 15 کسیز پلاوی بګرام زندان ته رالیږي. دا هیئت صرف تخنیکی ټیم ده چې بندیانو پروسه تکمیلوي. دا کوم مذاکراتي کسان نه دي، نه د کابل ادارې له اشخاصو سره کتلو ته ضرورت لري، بلکې صرف ځي بندیان را تسلیموي او هغه لیست سره د بندیانو کتلو مسؤلیت لري. هغه پلاوی زموږ د تماس ډلې د طالبانو سره 2 ځله ویډیوي مذاکرات وکړو د بندیانو په اړه دی او هغه شیرازي هغه د بندیانو په اړه باندې خبرې کوي. طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې د خپلو 15,000 طالب بندیانو خلاصون منلی چې د همدغو بندیانو د خلاصون بهیر به د روان مارچ په 21 نیټه پیل شي. ارګ وایي سیاسي مذاکراتو لپاره د حکومت دروازه پرانیستې، خو اساسي قانون کې تغییر د منلو نه دی. ولسمشر ماڼۍ وایي هغه غوښتنې چې له قانون څخه لوړې او د اساسي قانون سره په ټکر دي د هغو غوښتنو توان حکومت نه لري. د ملي شورا ځینې غړي بیا د واک ویش نه غواړي او عبدالله ته یې سپارښتنه دا ده چې د سیاسي مشر په توګه د خپل دریځ وساتي، خو د عبدالله له تازه څرګندونو ښکاري چې غواړي بیا حکومت سره په واک کې ځان ګډ کړي. عبدالله له ولسمشر غني غوښتي چې د سیاسي کړکېچ حل لپاره د نرمښت وښیي. ډاکټر عبدالله چې ځان ولسمشر بولي ښکاري چې اوس پښیمانه دی. د هغه تازه څرګندونې اوس په دې راڅرخي چې غوښتنې د اساسي قانون پر ضد نه دي او په دریځ کې نرمښت راغلی. خو ارګ بیا د ښاغلي عبدالله غوښتنې د اساسي قانون خلاف بولي، خو وایي د حکومت دروازې د مذاکرات پر مخ پرانیستې دي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال وایي دوی د ښاغلي عبدالله هغو غوښتنو سره چې معقولې وي د مذاکراتو لپاره چمتو دي. هر معقوله او د هرې معقولې غوښتنې لپاره د حکومت د مذاکراتو دروازه پرانیستې ده. هغه غوښتنې چې د قانون سره په ټکر کې دي، هغه غوښتنې چې تر قانون لوړې دي، د هغو صلاحیت د ولسمشر سره نشته، ځکه ولسمشر په هغه وینا کې چې ملت ته یې وکړله واضح یې کړله چې د ډاکټر صاحب عبدالله غوښتنې تر قانون لوړې دي، د قانون سره په ټکر کې دي او دی په یوه شپه غواړي چې اساسي قانون دې تغییر وکړي. نو د اساسي قانون د تغییر مرجع معلومه ده چې هغه لویه جرګه ده. د ملي شورا ځینې غړي روان سیاسي کړکېچ د هیواد په زیان ګڼي، خو زیاتوي چې حکومت یې چاته ونډه نه ورکوي او عبدالله دې د یو سیاسي مشر په توګه کار وکړي. د سیاسي مشر په توګه دې په دې ملک کې کار وکړي، ځکه د دې ملک قدر دی. مګر د سهم په شکل زما شخصي غوښتنه دا ده چې د سهم په شکل دې هېڅ چاته شی نه ورکول کېږي. هغه که زه یم که احمد دی که محمود دی، دا 15 کلن حالت به تېر شي، 15 کاله بعد بیا یې دې امتحان ته موږ درېږو. زه وایم چې دا به یو معمول پاتې سي او دا به یو غلط او بد معمول وي د دې ملک دپاره او همیشه به موږ پر سمتونو، پر تنظیمونو، پر قومونو ویشل کېږو او دا ولسواکي نظام به اصلا د ولسواکي نظام نه وي، دا به یو سیاسي مشارکت وي او دا به یو منطقوي مشارکت وي. عبدالله تېره ورځ په یوه خبري ناست کې ویلي وه په هېواد کې د سیاسي بحران د حل غوښتونکی دی او ولسمشر دې له ځان څخه انعطاف وښیي. تمام کوششی را که در یک مدتی که زمانی که وجود داشت کردیم متاسفانه از طرف مقابل ما هیچ نوع انعطاف ندیدم. په هیواد کې د سیاسي بحران د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم راغلی و، خو بریالی نه شو چې روانه ستونزه حل کړي او د امریکا $1 میلیارډ مرستې هم محدودې شوې. هرات کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 80 لوړ شو. دغه ولایت کې له تیرو 3 ورځو راهیسې ګرځبندیز اعلان شوی. د کورونا ګواښ سربیره اوس ښاریان ګرځبندیز ته هم اندېښمن دي چې ورځنی ژوند به یې له ستونزو سره مخ وي. دوی پر سیمه ییزو مسیلونو غږ کوي که ښار قرنطین کیږي هم خو د بېوزله او غریبو کورنیو سره دې مرستې وشي. هرات کې د کرونا ویروس خپرېدو مخنیوي په موخه د ورځې پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او له خلکو غوښتل شوي چې خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه ولایت کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر تر 80 لوړ شوی او ښایي راتلونکو ورځو کې شمیرې نورې هم لوړې شي.
ولایتي شورا د دغه ناروغۍ پراختیا ته په کتو د اړینو طبي وسایلو د ډیرېدو غوښتنه کوي. فعلا در ولایت هرات 11 تا از اون دستگاه تهویه 10 تا 11 تا دارین و این به هیچ عنوان او حجمه وسیعی که مریضا به سر تکافو نخواهد کرد و همین خاطر ساختن این دستگاه ونتیلاتور کمک میکنه که ما حداقل مریضا به خاطر نبود اکسیژن و نبود مثلا دستگاه ونتیلاتور اینها به مرگ به کام مرگ نره. هرات کې تر اوسه په کرونا اخته 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وايي هڅه کوي چې په شاره ولسوالیو کې د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات ډیر کړي. 600 بستر فکس آماده است ان شاء الله تعالی. 100 بستر همی تعمیر است که جناب رئیس جمهور هدایت دادن جور میشه. 100 بستر هم هتل هرات قرار بازسازی میشه برای از اون و همچنین برای 9 ولسوالی که مکاتب گرفته شده 9 ولسوالی پر جمعیت برای هر کدام 20 بستر با امکانات آمادگی میگیریم و در حال استخدام پرسنل برای از هستیم. شهریان د خوراکي او نور اړینو توکو بیې لوړوالي په اړه اندېښنه ښیي او غوښتنه کوي چې دولت باید د خلکو اقتصادي وضعیت ته جدي پام وکړي. مردم اقتصاد کافی ندارن که بتونن مهیا کنن محتاج اولیه زندگی خود برای چند روز آینده. برادران ما که به خونه خود ما مردم کارگر بشینیم ما چی بخوریم؟ سیمه مسؤلین وايي د کورني تولید سربیره دغه ولایت ته د ګاونډیو هیوادو څخه د خوراکي او نور اړینو توکو واردات دوام لري او د توکو د کمښت کومه اندېښنه نشته. در موارد اقتصادی و تجارتی و صنعتی ما الحمدلله در هرات دست بالا رو داریم. کارخانه ما استاد نشده، کارخانه ما تولید کرده است. نه تنها که تولید میکنه بعد ساعتهای کاریشان هم بالا رفته و وارد کردن مال هست. مرز اسلام قلعه به طور منظم تری بعد از نوروز که ایران توقف داشته روند واردات صورت میگیره. هیچ کدام سکتگی در بنادر ما نیست و ما به شدت اموال تجارتی را وارد ولایت هرات میکنیم. د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د ناروغانو وضعیت د ډاډ وړ بولي او له شهریانو غواړي چې د ډاکټرانو سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. کورونا یوه ساري ناروغي ده، درملنه نه لري، خو خلک کولی شي د وقایوي تدابیرو په مراعاتولو سره ځانونه له دغه ناروغۍ وژغوري. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. په ننګرهار کې د کرونا ناروغۍ د یوه اخیستل شوي ټسټ پایله مثبته ده چې ناروغ یې د لغمان اوسیدونکی دی او څو ورځې وړاندې له عمرې راستون شوی و. په دغه ولایت کې د کرونا ناروغۍ لپاره تدابیر جدي دي او تازه یو شمېر مدني بنسټونو، ډاکټرانو او دیني علماو هم د یوې میاشتې لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي تر ډیره له کرونا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ولسونه مرسته کولی شي. د کرونا ناروغۍ یوه مثبته پیښه چې عامه روغتیا وزارت په ننګرهار کې اعلان کړې ده، خو ولایتي چارواکي وایي چې په دې ناروغۍ اخته کس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې جلال آباد ښار ته یو خپلوان کره د یوې شپې لپاره راغلی و او دلته روغتون کې ترې د ټسټ اخیستو وروسته یې پایله مثبته وه. د لغمان چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې دغه ناروغي پیدا کړې او تر درملنې لاندې دی. اخوا د جلال آباد ښار ډیره برخه تړل شوې او چارواکي وایي چې تازه د دیني عالمانو، مدني ټولنو او ډاکټرانو سره د یوې شبکې له مخې د عامه پوهاوي کمپاین هم پیل کړی چې یو میاشت په دوام وکړي او ځینې وقایي لومړني توکي به هم وویشل شي. دغه نن چې کومه برنامه ترتیب شوې ده د دغه خیریه بنسټونو لخوا چې په راس کې ایما خیریه بنسټ او جمعیت اصلاح افغانستان او احساس خیریه بنسټ، مجمع علما، حج اوقاف او صحت عامه ریاست ګډون لري. هغه ځوانان چې په نجم خیریه بنسټ کې کار کوي، رضاکاران، مجاهد ډاکټران چې اراده یې دا ده چې ولس ته خیر ورسوي او د دغه زیدق له ارګانونو په همکارۍ باندې د عامه پوهاوی وکړي. د یوې میاشتې لپاره دوی دغه برنامه ترتیب کړې ده چې په مساجدو او مدارسو باندې به ګرځي او ولسونه به هغوی ته به اولیت توکي هم تقسیموي او هغوی ته به عامه پوهاوی هم ورکوي. د ننګرهار والي وایي د کرونا مخنیوي لپاره تدابیر جدي دي او کوم اقدام چې ترسره شوی یوازې موخه د دې ناروغۍ د خپرېدا مخنیوی دی. هغه وویل ولسونه دې هم په خپله برخه کې همکاري زیاته کړي. نو که موږ هر کار کړی دی که فشار راوړو دا شخصي هدف لپاره نه دی، نه کومه بله اجنډا شته دی. متاسفانه چې غلط معلومات خپروي بعضې کسان د خپل ځان د کاذب شهرت لپاره مختلف پروپاګندونه کیږي. نو هیله دا ده چې د صحت عامه
او WHO هدایاتو ته باید موږ ټول متوجه اوسو. دا د ولایت د پریږ نه خپرېږي، د سید عامر د څپې نه خپرېږي، نو ټول باید دې ته متوجه اوسي. روغتیا پالان په یوازې ځان سره کرونا سره مقابله ستونزمنه بولي او له ټولو غواړي چې د مخنیوي لپاره دې جدي پاملرنه وکړي. دا برنامه چې ده ملټي سکتورال، یعنی هر سکتور په دې باندې همکاري وکړي، خاص د اوقافو مراسم او معارف ریاست او ولایت د ولایت محترم مالي صاحب رهبري لاندې په دې باندې موږ سره همکاري او ډېره ضروري ده. په افغانستان کې د کرونا ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې ځینې وروستۍ پیښې ښایي چې دغه ناروغۍ په کور دننه هم له یو بل څخه انتقال شوې ده. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د کندهار ښار اوسیدونکو د کرونا د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه مني. دغه ښار د اوسیدونکو ډیره برخه د کرونا پر وړاندې عادي دي او د تدبیر پر ځای پر تقدیر د باور تله درنه ده. دوی وایي غربت اړ کړي چې هره ورځ کار وکړي ترڅو د ماښام لپاره ډوډۍ برابره کړي، خو د عامې روغتیا مسؤلین د یاد وایروس پر وړاندې د خلکو بې تفاوتي د یو لوی ناورین د خطر زنګ ګڼي. د کرونا ویروس چې اوس د یو نړیوال ناورین د رامنځته کېدو په خطر بدل شوی. دلته په کندهار کې نیوکې داري چې د دغه ویروس لپاره د عامه پوهاوي برخې کمزوري دي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د کرونا ویروس له خطرونو او مخنیوي په لارو چارو خبر دي، خو وایي چې د ډیر غربت له امله نسي کولی چې په کور کښېني. دوی اړ دي چې هره ورځ د دغه ښار واټونو ته په کار پسې راووځي او د ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نور ملکونه ایټالیا نور ملکونه چې په کورو کې کښېنولي دي، هر کور ته پخه ډوډۍ هلته ډوډۍ په موټرو کې. افغانستان که چېرې د ښارونه بلکې د افغانستان حکومت دا خو ګره د غریبو ملک دی، دا خلک د ماښام ډوډۍ نسي پیدا کولی. باله چې یو سهار وګټو ماښام یې خورو، چې پر کور کښېنو نو باره موږ ته څوک پیسې راکړي. حکومت دا زمینه موږ ته مساعده کړي چې موږ ته یې شی راکړي، بیا موږ په کور باندې کښېنو ته موږ مشکل نه لرو. بل پلو سیمه ییز چارواکي وایي د عامه پوهاوي لپاره یې پلانونه جوړ کړي او د عملي کولو لپاره یې د حج او اوقافو مسؤلینو او دیني عالمانو سره خبرې کړي دي. د چارواکو په خبره په ښار کې یې د نرخونو د کنټرول په موخه ځانګړې کمیټه جوړه کړې او اجازه نه ورکوي چې تجاران دې احتکار وکړي. دا ویروس یا مرض پر دې باندې د مسلم او غیر مسلم فرق نشته. نو زموږ توقع دا ده او هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې موږ خلک بې تفاوته پاتې نشي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس له مرکزي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د ید ویروس د تشخیص لپاره دې د ولایت په کچه لابراتوار ورکړل شي چې د شکمنو پیښو په نتیجه کې ځنډ رانسي. د هغه په خبره تر اوسه مرکز کابل ته 100 شکمنې پیښې لیږلي، خو له څو ورځني ځنډ سره سره نتیجې نه دي رارسېدلې. په داسې حالاتو کې چې موږ دا اوس هم عملاً 5 کسان قرنطین لرو چې په هغه کې یو مثبته پیښه ده، 4 مشکوکې پیښې دي او عموماً په مجموع کې د ولایت په سطحه مو تر 100 زیات سمپلونه لیږلي دي. نن هم لاس په کار یو، په نږدې وخت کې به سمپلونه زیات شي. موږ د مرکز څخه هم د اړوند مؤسساتو څخه هم کومک دا غوښتی دي. کندهار کې د کرونا د 2 مثبتو پیښو په ثبتېدو سره د دغه ښار په بازارونو کې د خوراکي او وینځلو توکو قیمتونه تر نیمایي ډېر لوړ سوي دي. د دغه ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپلو ډیپلوماتیکو او سوداګریزو اړیکو په مټ کې له هیواد سره ټولې وارداتي لارې خلاصې کړي ترڅو د لوږې له ناورین څخه وژغورل سي. راسمل زمان، شمشاد راډیو ټلویزیون، کندهار. اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بهرني خبرونه.